دوچا چا ډزو کو دوچا په کم ځای کې ولګي دوچا دا ټیم په کم حالات کې دی ټول حقیقت وګوره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. ملګرو د الیشا 007 چې کم پلارو دوچا باندې کسانو ډزې کړې دی او پاغي کې هغه لګیدل دی. بهر حال دا ټیم هغه په اسپیټال کې موجود دی او حالات لګ ډیر زیات خراب دي. ټیک ته هغه کو هر څنګه دی خو انسان دی او د انسانیت په خاطر یو انسان نه غواړي چې بل انسان له د مرګ سوالو کې یو چې یا الله ته داسې کې یا داسې. ټول ملګرو ته ریکوست کوم چې هغه هر څنګه دی هغه سره خپل حساب خپل الله کوي. خدا الله د رضا لپاره ورته دعا وکړي چې الله ورته ژوند ورکړي، والله ورته صحت ورکړي. باقي داغه خپل زندگی د خپل ژوند چې په هر طور طریقه باندې تیری الله به ورسره خپل حساب کتاب کوي. ټولو کتونکو ته سوال کوم چې داغه د ژوند لپاره دعا وکړي. بل هغه دعوه پچا کړي د هغه دعوه کې جان حبیب کاکا باندې دعوه کړي د په صدر اکبر خان صاحب دعوه کړي دا او بل یو کس ته زیارت ګل نومي کس ته هغه باندې دعوه کړي دا. نو چې چا دا کار کړي غلط کار کړي دی ځکه د یو انسان زندگی ختمول هغه کو هر څنګه دی دا د الله کار دی. الله چې سټیم غواړي دا غنه روح غستی شي موت ته نه دی په کار چې مونږ داسې د یو انسان سره ظلم وکړو یا په یو انسان ډزو کو یا د یو انسان زندگی والو چې هر چا دا کار کړي غلط کار کړي دی. او ټول ملګرو ته هم چې داغه د ژوند لپاره دعا وکړي. ډیره مننه ملګرو. د الله فامان.